چې په اروپا کې ناز دي یا په افغانستان کې ناز دي په هر ملک کې چې ناز دي چې راځي دي دغه حکومت ملاتړ کوي ورونو تاسو ته دا خبره واضح ده چې دا حکومت یو مرزګاو ده یو دلال حکومت ده دلال حکومت ده او دغه خیاطان چې دي دوی خويندې په باګرام کې ترجمانانو ته یا به لوخي منځي یا به ورته ترجمانی کوي دا ښکاره خبرې دي دا زما د خولې خبرې نه دي دا تاسو ټول ته معلوم ده ټول دنیا ته معلوم ده چې د امریکایانو سره دغه ترجمانان څوک دي نن چې دوی په دې غلایفونه کې راځي د اشرف پاک بې ضمیر او د بې دینه طرفداري چې کوي دغه منافق اردوی ملي طرفداري چې دوی کوي دغه د کونی او بې ضمیره اردوی ملي طرفداري چې دغه خیاطانو کوي په دغه لایف کې ورته پلوي کوي کنه دا د هغوی سره شامل دي دا د هغوی سره شامل دي او که تاسو چېرته د یو مسلمان یو مظلوم ولس غږ هم جګ نه که قسم ده تاسو هم د هغې نه کم نه یاستئ تاسو د هغې نه غږ د لاګان یاستئ ځکه چې په افغانستان کې هغه مظلومې ښځې سره چې زما او ستا خور کېږي چې په شهادت رسېدلي دي زما او ستا دوه خویندې او دا درې نور څوک دي ماشومانان دي که سړیان دي غټان دي ماشومان دي خواجه بالکل ماشومان دي درې ماشومان او دوه خویندې زما او ستا په شهادت رسېدلی ده هغوی موبایل او پیسې نه لري کوم سوشل میډیا نه لري بل نه لري همدغه موږ او تاسو چې د هغوی غږ هم جګ نه کړه ورځ په ماشر باندې به ستاسو ګریواني دې خوجه به لاستي لکه چې خر غوندې به م راکش کړم پوه شوې همدغه تاسو یاست بې ضمیره چې کوم یا په لایفونه کې راځئ یو بل ته شاباسي ورکوئ یا بل ته ورکوئ هغه مؤمنانو ته وایم چې غوږونه خلاص کړئ دغه لایفونه دغه سوشل میډیا ده په دغه کې انتفاق هم پیدا کوي وروري هم پیدا کوي اتحاد هم پیدا کوي مینه او محبت هم پیدا کوي دا دغه د کفارو غلامان چې کوم یو دي د کفارو د یهودیانو غلامان چې په دغه سوشل میډیا کې کینی او تاسو د هغوی لایفونه ته ځئ قسم ده تاسو هم بې ضمیره یاستئ تاسو د غټ بې غیرته به څوک نه یي په دې لپاره سخته یې درته وایم پوه شه په خلاف دې نه یم زما ورور یې زما د سترګو تور یې که هر څوک یې خو لیکن ته چې د هغوی لایفونه ته ځې د هغوی لایفونه ته کښېنې بلکې دلته نن ستا خور په شهادت رسېدلی ده په ډرون باندې دې غږ جګولو لپاره یو کس لایف شیر به نه کوي چې دلته زما آیډي په هغه کې ده په خطره کې ده چې ستا آیډي درته الله بند نه کړي ولاکه دغه بې غیرته خلک یې بند کړي لایف شیر کوي دغلته نر غوندې راشئ خپل اواز جګ کوئ مخ کاره کوئ پټ مخ راشئ غلط نوم ورکئ دغلته راشئ د خپل د وطن او د اسلام او د ولس نه دفاع وکړئ زه په لندن کې ناست یم په ښکاره مخ درته راځم راجستر یم راځم که نیول کېږم خاول به زه نیول کېږم که نه که جیل ته ځم خاول خو به زه ځم که نه تاسو څوک څه پېژنئ چې په پټ مخ راځئ او حقایق بیانوئ راشئ لینک مې اچولی ده بره هلته راشئ خپل د ولس ته دفاع وکړئ د خپل د ناموس ته دفاع وکړئ د خپل د دین نه دفاع وکړئ والله لازم که تاسو داسې بې ضمیره اردو ته م پرېښوده قسم مې په هغه الله ده چې دغه بې ضمیره اردو زمونږ تاسو جوماتونه او وطن یې خرڅ کړی ده که زمونږ تاسو ناموس یې په امریکا باندې خرڅ نه کړه زه به ستا زوی یم ای د افغانستان ولسه ځان راویښ کړه بیدار شه تر څو پورې به ته داسې د خس په خوب باندې به ویده یې لږ راویښ شه تر څو پورې به ته دا رقم پروت یې چې ما ته افغانستان هغه کوي دا اردوی ملي ده په خدای کې درته وکړي غلام دی غلام نه به ته څه تمه ساتي هغه چې کله ځي اشپزخانې ته ځي ډوډۍ خوري د امریکایانو نه د اجازت نه بغیر ډوډۍ نشي خوړلی اسلحه چې جګوي د امریکایانو نه بغیر هغې اسلحه نشي جګولی قرارداد په هغه کې چې ځي امریکایان چې تر څو پورې د هغوی تلاشي وانخلي هغوی دننه تللی نشي بیرون راتلی نشي ته یې دې اردوی ملي نه تمه ساتي مه کوئ ورونو خواجه بله خواجه او کوله دغه لینک لکه چې کار نه کوي که د دواره بل لینک ور واچوو نو ډېر خوند به وکړي اکثره دلته ما ته 2-3 ټلیفونان راغلل وایي دا لینک کار نه کوي سمه ده ورونو لایف شیر کړئ او لینک دغلته بیا یې درته شو ما ته خبرې وکړه زه به دا لینک بالکل نو مرګرو لایب سره شیر کوي یقیني چې نور خو اتلو زلو چې ویني چې نور ته موږ تاسو چې هر ځای په هر کونه کې چې مسلمان یو کم سي کم حالت کا څنګه ته نو سکلای حالت کا مخامخ نو سکلای هغه واس پورته کوي سو دې مظلوم ولا ساواس پورته کوي چې د ماشومان
په زمي کې په یخ کې چې دوی قسم د یخ ساغونه لري چې دوی ځانونه کې پټ کې دا کافران دا بې ضمیره غلامان بیا ورته په دوی باندې غټ غټ بمونه اچوي نو دا ډیره د افسوس خبره ده قسم ده کې دغه نور هیڅ مقصد صرف دا مقصد چې موږ په سر باندې د تجارت شروع کړي د موږ په سر باندې ډالر اخلي هلته خپل بچیانو تلجی خپل بچیانې چټې تماشې کوي او د موږ ماشومان تر خاورو لاندې کوي د موږ سیاسر تر خاورو لاندې کوي یوه ورځ خو نه ده نه 2 ورځې ده نه 3 ورځې ده په دا 13 کاله کې دوی څومره ظلم وکړو اخر موږ به تر څو پورې دا غلامان د خیاطان خو چې امریکا موږ ته راغلي د موږ وطن جوړوي آیا دا قرآن درواغ دی د الله درواغ دی که تاسې ورې ځان ته مسلمان یای نو د قرآن کې واضح درته لیکلي دي چې دا یهودیان کافران دي تاسې هېڅ کله هم دوستان نشي جوړېدلی نو که په هغه باندې تاسې یقین لرئ او عمل کوئ پرې نو دا خو بیا د موږ دوستان نه دي دا خو د موږ وژلو دپاره راغلي د موږ د بربادېدو دپاره راغلي دي نور د خدای دپاره ټي وي یا د خدای دپاره اواز پورته کوي که په سوشل میډیا باندې ده که په سنګر کې ده که په هر نمونه باندې ده د دغو خلکو دفاع وکړو عوامل چې څنګه د منظور پښتین لپاره څنګه جلسې کېږي څنګه د هغه دپاره سپورټر راوډتېږي څنګه دغسې د دې خلکو دپاره عام یو تاثر ولې نه دی دغسې عام چې څنګه د یو منظور پښتین داسې د جنانو د دې ماشومانو دپاره ولې نه راوډتېږي آیا دا پښتانه دا مسلمانان نه دي آیا د دوی دپاره داسې دغه نه دی پکار یو پلیټفارم نه دی پکار چې څنګه د دې لپاره یو منظم طریقې سره خلک راوچتېږي داسې د دې خلکو دپاره ولې راوچتېږي روزانه دغسې ډرون حملې کېږي روزانه دغسې لکه ماشومان زنانه په شهادت رسي خو هغه چېرته یو میاشت کې یا چېرته هفته کې یا چېرته څه وخت پس یو ځل یو اواز وشي د میډیا طرفه یا خلک شور وکړي خو بس خبره بیا دباو شي او د ده دپاره داسې یو دغه باندې چې لکه نه ګوري د ده بعضې بیانونه شته د جلسو کې چې هغه غیر شرعي خبرې کوي د ده چې کوم اواز دی هغه د قوم پرستۍ اواز دی ده سره صحیح ته موږ به د مسلمانۍ په نوم چې کوم زیاتې د سره کېږي منظور پښتین سره موږ به هغه سره لکه د همدردي او غمرازي لرو چې صحیح د غم زموږ ورور دی هغوی یو دا کتم دلته اوسېږه ما بېرته ځکه راواخېسته مال کېدی چې دا ونې چې خوجه زه کته کړم ما ته موقع بیا رانه کړه که نه موږ غواړې دې د خولې نه حقایت واورو هغه ژبه چې ورته الله ورکړی ده هغه اواز چې ورته الله ورکړی ده هغه همت چې ورته الله ورکړی که نه دا د الله لپاره رښتیا ووایي زه به او مري صاحبه تا به ورته پرېږدم ته ورسره خبرې وکړه ځکه چې زما خو طبیعت خراب شو په دې باندې سړی حقایت بیان نه کړي ابوبکر امارتي صاحب ته دې ته وخت ورکړه بیا علي ورور ته بېرته وخت ورکړه چې دې څه وایي ورونه لایف ځان سره شیر کوئ بې ایمانه مه جوړېږئ ویده کېږئ مه دا خپل د افغانستان لپاره اواز جګول دي د خپل د مظلوم ولس لپاره حق غوښتل دي د هغه ظالمانو او وحشیانو نه ابوبکر عمري ورور را سپیکر دې خلاصه کړه ما اواز بیا خراب کړو برابري وکړه مهرباني خواجه صاحب کاری ته زه صرف دومره یم چې کاری محترمه موږ هر چاته احترام لرو خو موږ صرف دا نن دا موضوع چې راوړې د منظور پښتون به موږ یوې خواته نن کېږدو یوه طرف ته به یې کړو موږ دا نن دا موضوع راوړې ده چې ملي اردو په شمولیت د امریکایانو سره یعنی د اشرف ګوډاګي حکومت یا بله ورځ یو کوم شهادت رسولي و هغه یې تر اوسه پورې لا نه دي ښخ کړي هغه تر اوسه لا بازار کې ورته ایښي دي چې رایسه دا وګوره دا خو ماشومان دي دا خو پنجابیان نه دي دا خو کوم دهشتګرد نه دي نن یې بیا په کندوز کې داسې ظلم کړی دی د چا کور یې وران کړو د زنانو په شمولیت باندې ماشومان هم دي آیا د حکومت ته ته څه مطلب د ظالمانو ته ته څه غواړې مطلب ته څه ویل غواړې نن به منظور پښتون موږ تاسې یوه طرف ته کېږدو دا کندوز په موضوع باندې به خبرې وکړو مهرباني وکړه کاري صاحب ډېره مننه چې وخت یې راکړې عمري صاحب ما دغه خبره بلکل ګوره زه ستاسو د نظر سره په دې د ظلم په باره کې د مظلومیت خبره ما تاسو ته هم کړله ګوره د ظلم ظالمان خو دې الله تباه کړي او پاته شوله دا خبره ګوره یهود نصارا چې دي بلکل دا خو په 100% د شریعت د چوکاټه یا د انسانیت د صفته دا د اسلام دشمنان دي دا زموږ بلکل دوستان کېدلی هم نشي دا چې هر قسم تعاون کوي یا هر قسم پیسه ورکول دي یا نور داسې کارونه کول دي یا روډ جوړول دي یا نور داسې تجارتي کارونه دا بلکل هغه جلا موضوع ده دا دوستان کېږي ولې الله هم وایي چې وایي ګوره په
اقوامو کې دا یهود چې دي دا یهود ډېر چلبازه خلک دي د دوی بالکل دا خبره صحیح خبره د دوی زموږ د دغه دپاره نه دي راغلي چې زموږ د غم دپاره راغلي د دوی خپل یو مفادات دي د یو خپل ګټو دپاره راغلي دي بلکې د اسلامي نړۍ باندې بلکې افغانستان ته څه کوي چې ته سوچ وکړې ګوره د عرب ممالکو کې یا ټولو کې په اسلامي ملکو کې ټوټل د دوی ابي دي خو دا ګوره اسلامیت هم داسې دې ځای ته رارسېدلی دی چې د اسلام دا هم یو کمزوري ده دا د اسلام کمزوري نه وایم بلکې د اهل کاري صاحب له بخښنې سره زه یهودیان خو تا ویلې چې زموږ د اسلام دشمنان دي یعنې په قرآن کې الله پاک ویلي دي زه دا یم چې دا له یهودیانو سره کوم ولاړ خلک دي دغه د څه پیغام لري دا د یهودیانو په سب کې چې دي او د یهودیانو سره یو ځای په دې مظلوم ولس باندې ظلم کوي په شهادت یې رسوي دغه څرنګه دي نو وګوره زه چې الله یو شی منع کړي د هغو ملګرتیا هم داسې نه وایم چې په دا بل سایډ راشي ګوره هغه ډېرې غټې مسلې دي غټې موضوعګانې دي خو لیکن نن سبا د اسلام د اهل هم داسې کمزوري ده چې لکه منافقتونه شروع دي داسې منافقتونه دي چې ګوره ته نړۍ ته سوچ وکړه زه پر افغانستان باندې بیا هم نه غږېږم ټول نړۍ ته سوچ وکړه بالکل دغه ټول اسلامي ملکونه ته ګوره د دوی په سایډ کې دي د دوی سره ملګرتیاوې کوي د یوه بمباروي دا بل اډه ورکوي نو دا غلطه خبره ده بالکل چې د الله وایي چې وایي دا شی ستا دوست کېدلی نه شي نو دغه ملګرتیا به څه ګټه وي ملګرتیا هم زغنده ده ملګرتیا زه نه پوهېږم هغه کاري ورور چې زه په خبرو نه پوهېږم یا ته مې غلطه یې زه ستا نه مې دغه سوال وکړو هغه اشرف غني د منظور پښتون لپاره پاکستان ته ټویټ کړی و او که نه ته بیا راغلی منظور پښتون ته وایه ته خو داسې خبرې کوې چې زه یې غندم عملي خبرې کوه هغه ګوډه وایه خوله به دې خوږوي ته هغسې خبرې کوې منظور پښتون یې چې کړي زما خویندې ته یې ولې نشي کولی زما خویندې خو په شهادت رسېدلي نن د دې لپاره دې ته په کار ده او که نه ده دا ژبه نه دې ولې نه وځي وروره ښایه ته خالد دغه نه ووایه چې هاو ګوره ایمان په درې رقمه کې دي یو دقیقه وروره یو دقیقه ایمان ګوره ایمان دې پوه کړمه درجې د ایمان درته ووایم چې دا درې درجه کې خو هغه اخرنۍ درجه ایمان خو ځان کې پیدا کړه وروره اوله درجه یې دا ده چې په لاس سره یې ودرئ دویم درجه د ایمان هغه ده چې دا مونږ راغوځو دغه بل ورونه راځي اواز جګوو درېیمه درجه یې هغه ده چې تا نه په زوره راکاږم وروره دغو نه خو ووایه چې دغه خبره غلط ده که دا هم درکې نه نو خو بیا ایمان تا کې نشته وروره زه تا ته څه ووایم خواجه صاحب زه تا ته احترام لرم زه به اول ځل د ستا په پروګرام کې راغلم یاره احترام پرېږده حق ووایه حق ووایه زما زه دې په سر کښېنوم حق ووایه نه ته ګوره ته به یو داسې چل کوې مهرباني وکړه هر چا ته په دغسې الفاظ هم مه وایه د ایمان بالکل دا درې حصې هم دي او ایمان الله په فضل زما ایمان هم مکمل دی زه مسلمان مهرباني وکړه حق ته حق ویلی شي نه بالکل مهرباني وکړه ته د میلمه په حیثیت ما ته ګوره ما ته داسې میلمه په کار نه ده چې اشرف غني غوندې زه سبا سکاټ میلر به میلمه راخلم ما ولس به وایي او زه به ورته وایم چې محترمه ته یو خبره کوې بخښنه غواړم ورونه دې نه څه نه وایه دې د خولې نه حقایق نه وځي دا په هماغه ده چې ما ته احترام وکړه زه به د ولس وژدم مهرباني وکړه علي وروره حق نظر هم ده دلته دغه بل ورور هم ده مهرباني وکړه هغه ابوبکر وروره مهرباني وکړه دې خلکو سره خبرې وکړه دا خلک پرېږده زما په سر درځي لایف شیر کوي ورونه برخه واخلئ لینک مې اچولی ده قسم ده داسې خلک زه ګورم زړه مې پړق چاودي زه په خپله په اروپا لندن کې اوسېږم زه د هغوی د زړه نه راځم د درد نه غم شریکي کوم خو دغسې خلک نه پوهېږم چې چېرته ناست دي هغه اخرنۍ درجه د ایمان مو سره نشته چې ته چې وایي چې دا حق ده او دا ناحق ده تاسو یې وورونه تاسو کې خو یو قاري به مې یو ملا به مې عالم به م ناستي که زه چېرته غلط وایم تاسو ما ته ووایئ وروره مهرباني وکړئ لینک راواخلئ او شرکت وکړئ مهرباني وکړه ابوبکر وروره
د مرګرو د خواجه دا مطلب ده چې مطلب دا کوم ظلم چې په کندوز کې سوی ده باید په دې باندې ګوره کاري صاحب په دې باندې ته ملامت دي چې ته خبره دالې دالې سره اړوې دالې دالې کوې موږ سوال یو در باندې وکړو ته خبره بلې کوې ته داسې ولې نسې ویلی چې دا یهودیان دي له یهودیانو سره چې څوک ولاړ دي هغه تر دوی نه غټ کافر دي یعنې تر دوی نه غټ مجرمان دي بیا په کندوز کې چې کوم جرم کړی ده دا ظالمان دي د دغو په خلاف باندې ودرېږي یعنې داسې په حق اواز چې پورته کې بیا به موږ ومنو چې یاره ته حق اواز ویلې چې موږ په تا باندې سوال وکړو ته خبر را سره ګډوې دالې دالیا چې دا خو کوم حقایق نه سو دا خو کومه هغه خبره ته نه کوې نو عالي محترمه ته مهرباني وکړه مرګرو لایف شیر کړي د سره چې دغو ظالمانو ته ورسي چې د خدای دپاره دا لایف شیر کړي چې موږ تاسې په یو اتفاق سو موږ تاسې اواز په یو باندې انشاءالله موږ تاسې په هر ډګر کې کامیاب وي که په سنګر کې دا که په سوشل میډیا دا که په هر شي دا علي مهرباني وکړه محترم بخښنه غواړم ښه مهرباني وروره ښه دا داسې حساب دی که نه چې دا کوم هم ځای کې لکه اوس دا خو صرف کندوز کې دی نه مخکې چې کوم په حافظانو باندې کومه بمباري وشوه آیا په دې میډیا باندې یا چېرته چې کوم هم جمهوري دغه دي که نه پارټۍ دي یا چې کوم هم سیاسي ډګر سره تعلق لري یا کوم ځای کې هم د ډیموکراسۍ سره تعلق لري هغه نظریه په ذهن کې د هغوی د خولې نه بچر هم دا سوالونه دي چې او د امریکې په بمبارۍ کې کوم ماشومان دي یا که زنانه دي هغه شهیدان کېږي که مشران شهیدان کېږي که هغه په فلسطین کې شهیدان کېږي که هغه په برما کې شهیدان کېږي که هغه په وزیرستان کې شهیدان کېږي که هغه په افغانستان کې شهیدان کېږي که هغه په چچنیا کې شهیدان کېږي که هغه د دنیا په کوم ځای کې هم شهیدان کېږي د دې خولې نه بچارې مواد راونه دي د دوی چې کوم هغه تعلق دی هغه کوم نظریه د دوی جوړه ده دوی ټول هغه د زړه رحم چې کوم دی د زړه سوچ د هغه خیال هغه ټول دغه نظام سره دی دغه جمهوري نظام سره چې کوم دغه سیاسي پارټو ته هغه به د سیاسي چې هغه سوچ لري چې سیاسي هغه ته څه نقصان راسي هغه که بېشکه حق دي که حق وي هغه خبره هغه دوی چارې نه کوي دوی چې اواز کوي نو چې خپل مفاداتو لپاره هم اواز کوي د عام د مسلمان اواز راځي هم د لر او د بر د لر او بر نه د شرق او د غرب مسلمان اواز ولې نه راځي چې د شرق او د غرب مسلمان یو مسلمان دی یو جسم دی دا اواز سره د قدمن چې دا پتنی من کې را د نکړي د قوم په نوم چې موږ د لر او د بر اواز کوو خو د شرق او د غرب د فلسطین او د چچنیا اواز نه کوو د فلسطین او د کشمیر اواز نه کوو په دغه باندې موږ راغونډېږو نه نن دا ملکونه نن ته جوړ شو نن ته دایرې جوړې کړي چې دا ستاسو بارډر دی په دې کې تاسو ازاد یې د دې نه بهر ستا اواز نه وي که ستا پوج دی هغه هم صرف د هغې بارډره پورې ستا محافظ دی هغې نه بهر هغه چې بارډر کې دننه څه کېږي په هغې د ملک په هغې حصار کې دننه څه کېږي هغې به لاس دغه وشي خو چې د بهر دا د هغوی کار دی بالکل دا په دغې باندې لږ وخت ټولو ته ورکوه بیا به ورور موږ سره یي هغه باندې خلک د زنګ غوښتنه کوي په دې کامل کې لا خلک پوه کړه چې څنګه راشي زیاتره خلک د زنګ غوښتنه کوي لږ پوهوه یې وروره لږ وخت ټولو ته ورکړه خواجه زه به سم پاکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ګروپ ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیک هیلې بعد له سلامه چې هر څوک کولی شي چې برخه کې واخلي او به داسې وکړي چې دا ویډیو په سر باندې لینک ته په د لینک باندې به ګوته ټینګه کړي چې کله هم ګوته پرې ټینګه کړله بیا له تاسې نه خپله د جیمیل آی ډي غواړي هغه د آی ډي پاسپورټ نمبر کې ووایاستئ لایو ته به داخله شئ مهرباني نو د ما نیټ خواجه علي کمزوری د زه په دې سجي کې یم د علي خبرې ختمې سولې او قربان دې سمه نو تورګله ته خپله مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه او ملګرو لایب شیر کړي د سره چې څومره وسن کېږي لایب د سره شیر کړه تورګله محترمه له هغوی مایک دې خلاص کړه نو مهرباني وکړه بس هر څوک ګډون کې اخلي د ګروپ کې دغه په ویډیو باندې د شین لینک ته د ګوته په ټینګه کې بیا هلته پاسپورټ غواړي جیمیل آی ډي غواړي چې هغه خپل د فیسبوک آی ډي نمبر کې ووایي انشاءالله ګروپ ته به په ویډیو کال کې داخله شي او بل دغه ده زه خو ډېر سخت وحشت ولا دومره طبیعت مې خراب شو نن چې خبر شولم چې نن بیا ولس بمبار کړی دا نو ډېره سخت طبیعت مې خراب شو افسوس په هغو خلکو باندې
چې کوکې نارې خیزې منظور پښتون یو ورځ چې ویډیو یې کړې وه ورته ویلي وو چې افغانستان دې خپل غم وخوري ایا خپل غم دې وخوري افغانستان ته شای ده زه د خپل د پاکستان په طرف باندې هغه یم دلته اکثره بیا دوی وتلي وي په هغه باندې په دغه جرګو باندې چې منظور پښتون باید چې د خپل افغانستان غم وخوري باید چې دغه ولس بمبار کیږي باید چې په دغه باندې جرګې راوباسي او غږ پورته کړي چې ولس ولې بمبار کیږي او د بله کاري د خبره کوله چې اډي ورکړي اډي وای افسوس خو راچکسه مسلمانه د خدای تاسې د دغه د انګریزانو سره ولاړ یاست خو اول د خولې په انګریزانو پسې راواړوئ دا زه د انګریزانو غلامي ولې کواسته ولې څنګ په څنګ ورسره ځئ ډېره د افسوس خبره ده بس زه خپلې خبرو ته خاتمه ورکوم باید چې غونډه برخه کې واخلم د لایف ویډیو کې مهرباني تورګل محترمه مننه له نظر نه دي مرګرو لایب د سره شیر کې یقیني چې دا حق خبره تا وکړه منظور پښتون چې څو واري مار ویدلی چې د افغانستان جنډې دي د ما په جلسو کې نه پورته کوي خدا دومره بې وجدانه دومره بې شرم خلک دي که نه چې چیرته دوی امریکا غواړي دغه غلامان بس دوی کې ورګډېږي دومره بیا چې افسوس چې دوی د افغان نوم له ځانه لرې کړی وای د افغانستان نوم یې له ځانه لرې کړی وای بیا دوی د افغانستان اوس افغانۍ وګوره او خپل خور و مور روډ ته راایستل وګوره دا خو ډېره لرې خبره ده دا خو ډېره د افسوس خبره ده دا په اصل کې افغانیان دي نه والله چې زه خو مسلمان هم نه ورته یم نو ملګرو لایب شیر کوي د سره مهرباني وکړئ نن لایب د سره شیر کوي نن ډېره خوندوره موضوع ده تاسې په خپل هم نظر سره شریک کړئ دا لینک په ذریعه باندې راکړای سئ هر یو راکړای سئ چې دلته خپلې خبرې وکړي حق نظره محترمه مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه نو نظر دې را سره شریک کړه مهرباني وکړه حق نظره دې ما آواز درځي بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ماری صاحب سال اول خیر خیرت دی وعلیکم السلام نو ډېر خواشینی نیسم وروره په دې موضوع چې بیا د په وار زموږ په ملت باندې ظلمونه کړي دي او دغه ظلم به هېڅ وخت خلاص نه شي تر څو چې دغه مرتد دولت او کفري نظام نه دی خلاص شوی نظر دغه هغه مایکروفون د لګونی سره ګرابېږي څنګه شو جوړ صحیح شعورونه لینک مې بدل که اوس یو ګورئ که کار کې بیا راځئ مهرباني وکړه و مخکې شین نه و خواجه صاحب چې دا شین چې بیا شوي بیا ټول کولی شي چې ورنه ګټه پورته کړي هغه خړ و خو په هر ترتیب زما ګرانه زه وایم دا خلک نه په هره خبره سر خلاص دی دغه وحشت زموږ په ملت باندې دغه ظلمونه تر هغه وخته به دوام ورکوي تر څو چې دغه نظام دی تر څو چې دغه مرتدین دي تر څو چې دغه کارونه دي پوه شولې نو بنا دوی اول باید موږ دغه ګوډاګیان د منځه یوسو قسم په خدای دې وار په وار زموږ ورونه راځي دوی ته هم حتی د ورور خطاب کوي د وطندار خطاب کوي د هر شي د مسلمان خطاب کوي خو ته دوی ته وګوره دا خواجه صاحب د داسې پوښتنه کوي ته اقلا دومره کولی شي چې دا سړی مثلا هلته هغو ته ټویټ کولی شي دغه ټویټ خپل بادار ته هم کولی شي د افغانانو په باره کې دی چپه خوله ناست دی یعنې دی ځان ته قاري وایي دی ځان ته پوه سړی وایي ته ګوره خو د ده ضمیر دا نه قبلوي چې دغه د دوی دغه بابا چې دی یو طرفه دغه کوي قضاوت کوي نو هغه څنګه امریکا ته ټویټ وکړي چې هغه ولاړ دی وایي چې زه د ټولې امریکا او د نیویورک او د واشنګټن وایي دغه حفاظت دپاره موږ دلته کار کوو موږ دلته خپل ژوند ورکوو دوی نه کوي په هېڅ وخت په هېڅ وجه دوی د دې دپاره راغلي دا د دوی مسلک دی د دې منافقانو مسلک دی چې زما او ستا ملت تباه کړي چې زما او ستا د ملت په وینو ډالر خپل جیبونه ورڅخه ډک کړي نو په دې خاطر نه دا زما ورونه دي ځینې خلک وایي راځئ چې سوله وکړو د دوی سره ښه رفتار وکړو دوی زموږ ورونه دي افغانان دي داسې دي 19 کاله تېر شوله بخښنې دوی زه لږ مریض یم 19 کاله تېر شوله دوی په دوی کې هېڅ تغییر او تبدیل را نغی برعکس دوی نور هم خپل وحشتونو ته ډېر زور ورکړی دی زموږ ملت تباه کوي زموږ په ملت باندې ظلمونه کوي
بخښنه غواړم عمري صاحب لاندې ډېر زیات کسان دي خالي لږ لږ وخت ورکوه ټولو ته سمه ده ګرانه او پاتې شو د منظور خبره منظور که هغه که مثلا غواړي چې د لوی افغانستان جوړ شي خو دا هر افغان دغه دی ارمان دی موږ د دې مخالف نه یو موږ د دې مخالف یو چې هغه باید په ملت پرستي او په نجات پرستي او په دغه طریقه چې دوی کوي د خپل خوندې منډې لټ لغړ بربنډې راباسي دا د مسلمان طریقه هم نه ده د افغان طریقه هم نه ده موږ تاسې خپل ازادي خپل ننګ و ناموس باید د تورې په زور واخلو انشاءالله تعالی او اخلو یم انشاءالله که څوک وغواړي که ونه غواړي لر و بر به یو ځای کېږي انشاءالله خو په دا طریقه نه کېږي چې دوی غواړي که دوی دا غوښتله خو هغه د وروره حق نظر ورو د لر او بر نه تېرېږو لر او بر دې په تندر ولګېږي نن زما په افغانستان کې په شهادت رسېدلی زه د غلام هغه نه کوم که څوک لر او بر سره مننه نه باید یما د خویندې لپاره جلسې به یې ښکله وروره دا لر او بر هسې یو دسیسه ده وروره د یهودو نه د قوم پرستانو وروره ولې دا زما په افغانستان کې چې دا په غم ده او په شهادت خلک رسېدلي دا لر او بر چېرته ده نه دا خبره نه تېرېږي ورکې که دا خبره په عمومه توګه وویل په عمومه توګه یعنې دا زما او ستا ارمان دی دا دې کې مشکل نشته خو د دې طریقه باید سمه وي د دې طریقه باید په سمه ده مننه وروره بس خدای په امان لایف شیر کې ورونه لینک مې چینج کړی دا بدل کړی مې دا بیا راشه څوک د زنګ غوښتنه کوي عنوان چې لیکلی دا هلته مې اچولی مونږ زنګ نشو ولی تاسو راته راشئ ورونه لږ لږ وخت واخله زمونږ موضوع زمونږ په خویندې او ماشومانو باندې ده چې په افغانستان په کندوز کې چې په ډرون حمله کې په شهادت رسېدلي دي د غربیانو د لاسه او د ګوډاګیانو د لاسه پوه شوې او د اشرف غني کلتر د لاسه مهرباني وکړه نمبر د چا وروره خواجه بله وروره مهرباني وکړه نمبر د تا علم خواجه وروره نو داسې به وکړي دغه لینک په کمنټ کې مو هغه کې نشر کې او د ویډیو په سر داسې لیکلی ده دغه تور ده لینک خراب ده مهرباني لینک دغه کمنټ ته دغه کمنټ کې نشر کوه چې د نور واخلي ومې که مهرباني وکړه وروره اورې دغه مایک دې بند کړو وروره مهرباني وکړه نظر دې ووایه ښه دغه بل څه نومېږي سرخولی وروره مهرباني وکړه وقاف کندوزي وروره زما غږ اورې ښه اواز راځي محترمه مهرباني وکړه وروره د زموږ خویندې او ماشومان په شهادت رسېدلي دي د غربیانو د لاسه او د ګوډاګي د اشرفک د لاسه مهرباني وکړئ په دې باندې موضوع ده نن لر او بر پرېږدئ اول خو سلامونه او نیکې هیلې لایف ټولو ګډونوالو ته وړاندې کوم البته چې نوبت د ابوطلحه هاشمي وبخښنه وروره مایک دې خلاص نه کړم واقعا چې خواجه صاحب ډېر هم زړه ودردېده د موږ کلیوال دي له پیښې خبر سولو چې په څه رقم ویستل سوي دي د حکومت په ساحه کې له جنازې را روان دي د بیچاره د کلي قومي مشر د خوا کې مړه وه جنازې ته راغلي دي چې بېرته له جنازې راوځي راځي د حکومت په ساحه کې د سړک په سر د اجرې او د اسلامي ادارې د ډرون کار پکړی ده او په شهادت یې رسولی ده یو ماشوم د 2 ورځې واقعا چې ډېر هم زړه درد وکړي انشاءالله پروا نه کوي موږ د شهیدانو سره دا 40 کاله کېږي مخته یو خو انتقام به یې اخلو نن وي که سبا وي د دې انتقام په موږ داسې ده لکه د فرض مونځ نن نوي سبا نوي بله ورځ انشاءالله انتقام به یې اخلو دا شهیدان دا زخمیان دا 40 کاله کېږي موږ ورسره لاس و ګرېوان یو انشاءالله په دو کې مو زړونه پخ سوي دي خیر غم زور د ماشومان واړه ماشومان ټوټه سي والله چې کفر اجر غلام دي تا څنګه زړه غواړي او بل زه د اجر رسنوي باندې غږ کوم چې تاسو نن ولې چپ ناست یاستئ آیا دا پیښه تاسو پورې आवाज نه درسیږي آیا تاسو دا ونه لیدل وام نه اوریدل واقعا چې د موږ د افغانستان مکمله رسنۍ د کفر په لاس کې دي چې څه رقم چرخي هغه رقم به چرخ ورسره خوري
او الله پاک دې هغوی شهادتونه قبول کړي انشاءالله انتقام ته دې په تمه سي داسې زر به یې انتقام واخلو که د الله پاک رضا وه او نور نو خواجه صاحب یو بل ملګري عقاب کندوزی محترمه د یوې خبرې ته د ډېره ښه اشاره وکړه ګوره په غزني کې 2 ورځې شهیدان په دروازه کې ورته ایښي وو یعنې په بازار په منځ کې دا یو چینل وال یو د نه د شمشاد نه بل یو هم نه ورته راغی یو هم دغه هغه خپره نه کړه دا پرون شهیدان وو چې په بازار کې ورته ایښي وو کومې وو چې نه خپره کړه دغه ګوره ماشومان او سیاسر یې ولې چې بازار ته ورته راوړی ولې وې چې د خدای دپاره اشپنجرې زړه مې چې واورېده یقیني په زړه کې مې تړق شو اشپنجری سړی چې چغې والې او سلګۍ یې والې چې د مال مسیانو او د ما بچیان په شهادت رسېدلي دي کوم چینل وال راخستی ده کوم چینل وال اواز پورته کړی ده دا ټول خرڅ شوي خلک دي دا په ډالرو باندې خپل ایمانونه خپل وجدانونه خپل عزتونه هر څه یې خرڅ کړي دي هر څه یې ورکړي دي دغه نو نور که ویل غواړې عقاب کندوزی مهرباني وکړه که نه بیا به بل ته نمبر ورکړو واقعا عمري صاحب پوه سوې دا رسنۍ چې دي دا د کوپر دسیسې دي په مونږ تاسې د اسلام په کارو دا خو څه فحش نه ده چې دوی ځان ورسوي او د افغانستان رنګ بد کې فحشا ټولې نړۍ ته وښیي دا خو د مظلوم آواز ده د مظلوم په آواز کې دوی ګونګیان دي ګونګیان او بل زړه قطعا درد نه کوي چې د یو سړي په زړه کې ایمان وي هغه په څنګه په داسې ظلم په وحشت باندې درد وکړي والله چې نه ټک ایمان لري نه اسلام لري نه افغانیت لري نه وجدان لري واړه ماشومان وکالان ماشوم آیا دا کلګه غونډه 3 دقیقې وخت واخلئ ټول ګوره نن مهمه موضوع ده لاندې ما سره بیخي جای نشته خلک دي راځي که چېرته هغه ابوبکر 3 دقیقو نه زیات مه کوه 3 دقیقې پورې هر ورور باید خپله خبرې په خپله راټوله کړي ډېره مننه وقاف کندوزي صاحب ته بیا موږ سره لاندې اوسېږه که چېرته بیا کسان کم شو تا به بیا بېرته راواخلم صحیح ده مشکل نشته خواجه مننه هغه پوښتنې مې عمري صاحب 3 دقیقو نه زیات نشي وروره مهرباني وکړئ وخت ورکوه هغه صحیح ده خواجه صاحب بلکل ملګري زیات یو نن مهمه موضوع ده چې هر سړی 3 دقیقې واخلي نو ملګرو ولایت سره شیر کوي نن خامخا شیر کوي د ظالمانو د بې وجدانو خلکو ته ورسېږي نو دغه خان د انسو دغه مایک دې بند کړي چا چې نمبر نه هغه ملګرو هغه تاسې مایکونه بند کړي نو ابو ته هاشمي صاحب که دې مایک خلاص کو او نظر دې را سره شریک کو هاشمي صاحب السلام علیکم ورحمت الله سلام تاسو ته ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم نو عزتمندو دا خو کفار دي او کفار همیشه په مسلمانانو باندې ظلمونه کړي دي د اول تاریخ نه راواخله تر اوسه پورې کفارو دا ظلمونه شروع کړي دي او منافقین ورته د لارو ته خپل یعنې هغه دغه ورته برابرۍ چې د مسلمانانو وژل ورته راواقع دا منافقین هغه خلک چې ځان ته مسلمان وایي چې اصلا کې د منافقانو عمل کوي د منافقانو کارونه کوي اوس ګورې په کندوز کې ماشومان زنانه وژل کېږي دوی پې خولې چپې پاتې کړي دي دوی غږ نه کوي نه رسنۍ غږ کوي نه په کابل شو خبرې کولې ټول رسنۍ په دې باندې غږېدلې او هغه د کندوز په شهیدانو باندې هیڅ هم خبره ونه کړله د غزني په شهیدانو باندې چا خبره ونه کړله نو دوی فکرونه ذهنونه ټول خرڅ شوي دي دوی په هغه دیموکراسۍ کې غرق شوي دي دا داسې خلک دي چې دوی اوس ګورې د پښتون منظور لپاره څومره دوی راووتل زنانه یې راوویستلې ماشومان یې راوویستل ښځې نه شرم شته په دوی کې نه حیا شته ده چې دا کار دی هغه کس لپاره چې هغه خپله وایي چې زه د ډیورن د کرښې نه خواته چا سره کار نه لرم دوی د خپل اواز د خپل خلکو لپاره خپل اواز اوچت کړي دوی د خپل پاتې دي د پردي پالي کې ته خو اول د خپل خلکو لپاره لا اواز اوچت کړه د خپل مظلومانو دغه سهار روزانه مسجدونه شهیدانېږي مدرسې شهیدانېږي او عوام مسلمانان شهیدانېږي دوی دپاره ولې اواز نه اوچتی ته دوی دپاره ولې غږ نه اوچتی چې ته د کفارو لپاره د هغه دفاع لپاره ته اواز اوچوي خو دا دې نه معلومیږي چې ته ستا عمل د منافق ده ستا کردار د منافق ده ستا رویه د منافقانو ده ستا ذهن د منافقانو ده وګورئ تاسو کار څومره وکړئ چې تاسو دا ووایئ چې موږ به د دې خلکو لپاره اواز اوچت کړو موږ به داسې په امن کې شو موږ ته به
د دنیا عزت را نصیب شي. خو دا افسوس دا به تاسو دا ارمان به له ځان سره ویسئ، ځکه دا کافر چې دي دوی د مسلمانانو لپاره خپل د ډیر د قهر او د غصې د خپل ګوتې چې د خپل غاښونه خپل داسې لکه خپل ګوته باندې غاښ ولګي، داسې د کفار مسلمانانو لپاره دوی انداسې په زړه کې کینه لري، بغض لري. که ته هر څومره د مسلمان په نامه باندې او دا اواز اوچتوي او دا د پښتون د بل ده، خو دا کافر ستا دوست کېږي نه تر څو پورې ستر دوی دین قبول نه کړي، دوی عمل قبول نه کړي، دوی کردار قبول نه کړي، دا کافر ستا دوست نشي کېدلی. خو د دې نه څه پکار ده، د دې نه د یو مسلمان دپاره اواز اوچت کړه چې ستا هم دنیا ښایسته شي، هم د آخرت ښایسته شي، په دنیا کې د معزت پیدا شي. او که ته د کافر لپاره اواز اوچتوي نو دا داسې معنا لري لکه د عقبه غوندې چې عقبه کافر و او هغه د ابی بن خلف سره ملګرتیا درلودله، چې کله د پیغمبر ته ډوډۍ کړې ورته چې ډوډۍ وخوره، ورته زه هغه پر ډوډۍ نه خورم تر څو پورې ستا کلمه نه ویلي. کله چې کلمه وویلي نو ابی بن خلف په دې باندې خبر شو چې ده خو کلمه وویلي، نو بیا ورته چې تا سره د ما ملګرتیا ختمه ده، زه به نور تا سره ملګرتیا نه کوم. نو بیا ورته ویلي خیر د داسې کار به وکړي چې هغه په دې شرط باندې به زه تا سره ملګرتیا وکړم چې ته بېرته لاړ شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله په مخ باندې لاړ توکي، بیا به زه تا سره ملګرتیا وکړم، بیا به زه تا سره ملګرتیا نه کوم. دی لاړ هماغسې کار یې وکړو چې د اسلام نه خارج شو، لعنتي شو. نو همدغسې دغه خلک هم همداسې دي چې دا لعنتیان دي. اوس دوی چې کفار ورته وایي چې تاسو مسلمانانو دپاره که په مسلمانانو باندې څومره ظلمونه کېږي تاسو اوچتوئ، خو که په کفارو باندې یو کس د دوی مرداري کې دوی خپل اواز اوچتوي. هاشمي محترمه خبرې دې سره راټولې که مهرباني وکړه بیا به بل زه دومره وایم خلکو باندې افسوس تعجب کوم چې هغوی د مسلمان دپاره اواز نه اوچتوي او د کافرو دپاره او د منافقانو لپاره خپل اواز اوچتوي، خپلې ښځې د کور راوباسي. نو دې نه یعنې بېغیرته انسان به نور په د ځمکې پر مخ باندې دا ډېر بېغیرته انسان همداسې هم قوم پرستي کوي چې په اسلام کې قوم پرستي نشته ده، او هم داسې خپلې ښځې بهر ته راوباسي. دې نه بېغیرته انسان نور نشته دی. ما دغه نظر ډېره مننه وروره، مننه، جزاک الله خیر. حسین جان وروره مهرباني وکړه د هغه ابوبکر صاحب 3 دقیقې نه زیات وخت مه ورکوئ، کسان ورونه خفه کېږي. لایف شیر کړئ، لینک مې اچولی ده، بدل مې که بیا هم راسئ، لینک مې اچولی او لایف هم شیر کړئ او 3 دقیقو نه زیات وخت مه اخلئ ورونه. مهرباني وکړه ابوبکر صاحب، ورسره مهرباني وکړه. حسین جان مهرباني وکړه، ملګرو لایف شیر کړئ د سره، مهرباني وکړه حسین جان. بله سلام علیکم خواجه صاحب. وعلیکم سلام حسین محترم، ښه راغلاست. تاسو مهرباني وکړئ. مننه، ژوندی شوې، خوشحاله شوم چې وخت مې راکړ. نو دا لومړی باید ووایم چې یو د کندوز غمیزه نه ده چې نن په کندوز کې پېښه شوې ده. د غني د رژیم نه چې غني واک ته رسېدلی دی، نړیوالې رسنۍ وایي چې 8,000 بمونه په افغانستان باندې ورول شوي دي، او په دې 8,000 بمونو کې تقریبا 8,000 عوام شهیدان شوي دي. دا هغه عوام دي چې رسنۍ ځان سره ثبت کړي دي، لکه هغه عوام چې په اطرافو کې شهیدان شوي دي، د دوی غږونه رسنۍ ته نه دي رسېدلي یا نړیوال شوي نه دي، د هغوی د شهادت هغه خو بېل حساب دی. نو که 8,000 بمونه په امریکا یا روس یا چین یا بل هیواد باندې اورول شوي وای، غني به 8,000 واره غندلي وای د سوشل میډیا له لارې څخه. نو دلته 8,000 بمونه ورول شوي دي، غني یو ځل غندلي. نو شرمخ چې کم دی د کورونا کوم وایرس چې په چین کې ګاډ دی، د دې نه هم بدتر دی. ګوره د کورونا وایرس چې ګډ شوی دی د هغه نه ونڅه 102 دي که څو کسان یې وژلي دي. غني چې دلته دی 8,000 عام وګړي شهیدان کړي دي، په شهادت باندې رسولي دي، د پنجاب تر نامه لاندې، د روس تر نامه لاندې، یا د ایران تر نامه لاندې. او را به شو د پښتون هغه تحفظ مومنټ ته د هغې موضوع. ګوره منظور پښتون په خپله سیمه کې، په خپله جغرافیه کې د ظالم یا د جابر ریاست په خلاف باندې راوچت شوی دی. د هغې ریاست خلاف باندې هیڅوک هم دا توان نه لري چې یا د ټوپک مقابله وکړي یا د
بل شي نو منظور چغندي هم ښه خبره ده. پاتې شو زموږ تاسو افغانان دي باید دغه نړیوال شرمخان یا امریکایي یرغلګر چې دلته عوام په شهادت باندې رسوي دغه شی وغندي، دغه شان د په اتفاق پسې روزي لکه د منظور پښتون یا د پنجاب په ضد باندې چې په یو اتفاق باندې لریونونه وکړل راووتل. نو دلته مونږ تاسو ځینې ملګري یا منظور ته کنځلې کوي یا بل چاته د کنځلو مبارزه نه ده، دلیل او منطق باندې یو بل سره کانې کو. بل زما واز درځي؟ هو بالکل حسین جان مهرباني بلې وروره محترمه حسین ور تاسو اول بالکل راځي. مونږ د منظور نه ګیله نه لرو، ځکه ګیله نه لرو چې مونږ منظور پښتون نه پیژنو. مونږ د خپل گنجي سر نه ګیله لرو چې که پاکستان ته ټویټ کولی شي نو دا د افغانستان ولس نه ده، دا مسلمانان نه دي، انسانان نه دي، څه شي نه دي. مونږ منظور پښتون نه پیژنو، هغې سره د پاکستان شناختي کارت ده، د پاکستان آئین لاندې هغه خپل حق غواړي. صحیح ده؟ هغه د افغانستان د هغه حکومت لاندې خپل حق نه غواړي. فی الحال منظور پښتون موږ ته یو پاکستاني او پنجابی کې فرق نشته، ځکه چې هغې سره شناختي کارت د پنجاب ده، د پنجاب آئین مني. هغه مونږ د خپل خلکو نه ګیله کوو چې مونږ خپل ولس په شهادت رسیږي. آیا دوی انسانان نه دي؟ دوی څه شي نه دي چې ته په دې باندې دومره ظلمونه کوې؟ ولې یو ټویټ ډونالډ ټرمپ ته نه کوې؟ مونږ منظور پښتون څه کوو وروره؟ منظور پښتون د خپل کار کوي، مونږ د خپل کار کوو. مهرباني وکړه. خواجه صاحب راځم ستا خبرې ته. ګوره د منظور پښتون مبارزه تر خپلې جغرافیې پورې محدوده ده. هغوی ځان ته حساب دی بالکل دوی چې څه غواړي، دوی سره ظلم د قبایلو علاقو کې ظلم شوی دی، په دوی باندې بمبارونه شوي دي، وحشتونه شوي دي، هغه ځان ته په خپل ځای باندې ښه ده. بل طرف ته زموږ تاسو ورور افغانۍ چې په کابل کې راوځي د په ملاتړ باندې لاریون کوي، د هغې هم زه نه یم خلاف، د هغه هم ښه کوي. خو همدغه شیان چې د منظور پښتون په ملاتړ باندې د کابل چوکونه یې ډک کړي دي، همدغه شان د امریکې په خلاف هم راوځي، د دوی وحشت دی هم وغندي، همدغه شان د په اتفاق باندې راوچک شي. خبرو کوم مننه. او زه داسې وایم د منظور پښتون مبارزه ځان ته پرېږده. دلته ګوره 8000 افغانان د دې اشرف غني شرمخ په دوره کې وژل شوي دي یا شهیدان شوي دي، چې اکثریت یې د دوی د بمباریو د شپانیو عملیاتو له کبله دي. نو د دې په خلاف باندې خو ما یوه ځله هم داسې لاریون نه ولیده. نو دوی په اصلا کې د پښتون وژنې یا دلته اکثریت پښتون مړ کېږي. خواجه صاحب که موږ تاسو وګورو حقیقت دی چې امریکا په مسلمان پسې راغلی دی، مسلمان په وژنه پسې راغلی دی، خو دلته ټارګېټ اکثره د پښتنو په علاقې کې کېږي، اکثره پښتون وژلی کېږي. نو یوه دلته 8000 بریدونه شوي دي، د یوه برید په مقابل کې هم غني ټویټ نه دی کړی، نه دی غندلی. او د پښتون سره د ملاتړي په حیث باندې چې د کوم ټویټ کړی دی، زما په فکر هغه به منظور پښتون ته په توان باندې تمام شوی وي، هغه به هم منظور پښتون پر خوشحاله نه وي چې زما په ملاتړ باندې باید ټویټ کړی وای. ګوره بالکل ځان یې شرمولی ده، او ځان یې شرمولی دی. غني د منظور پښتون یا د پښتنو وژنو په هغه کې نه دی، په غم کې نه دی، فقط خپل پلویان ډېروي. غني چې د واک وروستی سلګۍ دي دلته، نور یې افغان ولس پسې اخلي، انشاءالله الرحمن سوله به راځي. نو اوس غواړي چې اوبو اخیستی ځګ ته هم لاس اچوي، یا متل دی پښتنو کې. نو اوس یې د منظور پښتون په ملاتړ باندې ټویټونه شروع کړي دي چې د ده سره عامه پښتانه زیاته مینه لري، کیدای شي د ده له کبله ما سره هم مینه ولري. غني 15 کاله پښتانه پیژندلی دی، پښتانه یې وژلي دي، د پنجاب، روس، ایران او د چین په نامه باندې. دلته داسې شرمخانو انجام ډېر کم ثابت شوی دی. دوی به خپل ایچا خبره چې په خپله ککرۍ کې به اوبه څکي دي. غني آینده دلته د تباهۍ ده انشاءالله. نورو ملګرو ته هم وخت ورکړه. کوم ملګري چې دلته یا منظور پښتون ته کنځلې کوي یا بل چا دا دقت یې نه کوي، منظور پښتون خو شان مبارزه خو موږ تاسو دلته ځان ته مننه. حسین جان وروره ښې خبرې دې وکړه، حقیقت دې ویله. بالکل مننه، ستا خبرې سره موافقت کوم وروره. مننه ژوندی اوسه. ښې خبرې دې وکړه. مهرباني، مننه حسین جانه. خواجه صاحب دلته ابو عمر خپلواکند مرګرو لایب سره شیر کیا، لایب مخ سره ټیله کیا، راځي چې موږ تاسو په اتفاق باندې आवाज پورته کړو. یقیني سخت ظلمونه کیږي، ګوري سخت ظلمونه کیږي چې څوک خاموش شي په ګور هغه سره ګناګار ده، هغه خامخا سره ګناګار. نو سادات صاحب ابو عمر ته هغه ورکو، بیا لغه بعد تاسو درکو. مهرباني وکړه چیرې زما ابو عمر خپلواک، مهرباني وکړه مایک د خلاص کا. دا کندوز په باره کې د ظلم سوی دی، په دې کې خپل نظر سره شریک کړه.
عمري صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی خو تاسو ته او خواجه صاحب ته او د لایف ټولو ګډونوالو ته او لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. راځم ستاسو موضوع ته. موضوع مو ډېره ښه موضوع راوړې ده. واقعا چې تاسې د افغانانو د مظلومانو په درد باندې دردېږئ. واقعا چې تاسې اصلي د افغانستان بچیان یاستئ. د افغانانو په درد باندې دردېږئ. نو دا ظلمونه لکه څنګه چې مخکې ملګري خبره وکړله، دا وحشتونه او دا ظلمونه، د ظلمونو د وحشتونو دا لړۍ روانه ده. هره ورځ داسې ظلمونه کېږي. که موږ هره ورځ دا موضوع د وحشتونو موضوع راوړو، نو موږ ته به د بلې موضوع فرصت پیدا نه شي چې موږ بیا بله موضوع راوړو. هره ورځ به په دې مظلومانو، هره ورځ به په دې وحشتونو باندې موږ موضوعګانې راوړو. نو موږ د دې څخه به خلاص نه شو. راځم دې خبرې ته چې نن دا وحشت شوی ده په کندوز دشت ارچي کې، او هغه خلک راغلي وو خپل شهیدان یې د اعتراض په ډول باندې د ولایت مقام ته راوړي ول. ولایت مقام کې بیا د چارواکو دوی سره دا وعده کړې وه چې موږ به سیمې ته پلاوی لیږو او د دې تحقیق به کوو. خو دا داسې وعدې د زموږ ولس ډېر ساده ده. او له کله راهیسې دا د وحشتونه شروع شوي دي. په هره پیښه کې داسې دروغجنې وعدې ورکړې دي او بیا یې ولس په دې باندې غولولی ده او په دې باندې د دوی غږ چوپ کړی ده چې موږ سیمې ته پلاوی لېږلی ده. خو چې دوی څومره پلاوي لېږل شوي دي، دوی پلاوو هېڅ نتیجه نه ده راوړې چې یا طالبان ول، یا دا خلک مجرمان ول، یا دا خلک بېګناه وو. هغه وعده دغسې پسې پاتې شوې ده، دا غږ چوپ شوی ده. نو دا داسې مثال لري لکه یو وخت کې یو ظالم باچا و، هغه دا اعلان کړی و چې بیادبي دې ډېره معافي، بیادبي دې ډېره معافي. چې هغه دا اعلان کړی و چې د چا خپلو پوځیانو ته دا اعلان کړی و چې په دې ملک کې وګرځئ، چې د چا یوه خوټه وي هغه ووژنئ. نو دا یو سړي دا اعلان اورېدلی و، هغه په لار کې ناست و زړلی. بل سپین ږیری پرې راغلی و، ورته ویل چې ځوانه ولې ژاړې؟ ده ورته وویل چې باچا داسې اعلان کړی ده نو په دې باندې ژاړم. هغه ورته وویل چې ولې ستا یوه ده؟ ده ورته ویل چې نه زما خو دوه دي. نو هغه سپین ږیري ورته ویل چې نو ته بیا ولې ژاړې؟ چې ستا دوه دي نو تا خو نه وژني. ده ورته ویل چې ژاړم خو په دې چې یو وارې مې ووژني بیا م ګوري. نو دا یو وارې خلک ووژني، ښځې، ماشومان، سپین ږیري په شهادت باندې ورسوي، بیا د هغه نه بعد بیا پلاوی لیږي، بیا تحقیق کوي. نو ظالمانو تحقیق خو اول وکړي چې دا خلک مجرمان دي، دا طالبان دي، که دا داعشان دي، دا څوک دي. اول سړی تحقیق وکړي، بیا ورځي، بیا هغه باندې بمبار کوي یا هغه باندې چاپه وهي. نو تاسو یو وارې ښځې او ماشومان، سپین ږیري او مدارس او مساجد شهادت ورسوئ، بیا راځئ، بیا تحقیق کوئ. دا خو ډېره له عقله لرې خبره ده. نو پاتې سوه د منظور پښتون یا د هغوی د پلویانو خبره، په هغوی باندې زه غږ کوم چې پرون مو د دغه نیشنالست دپاره غږ اوچت کړی و، د خپل ناموسونه مو خپل سړکونو ته راویستل او د دې نیشنالست دپاره مو غږ اوچت کړی چې هغه ته یوازې هتکړۍ ورلیدلې دي. نن دا خلک افغانان نه درته ښکارېږي، نن دا خلک مسلمانان نه درته ښکارېږي، دغه پښتانه نه درته ښکارېږي. ولې د دوی غږ نه اوچتوئ او په دې باندې سړکونو ته نه راوځئ، د دې اواز نه اوچتوئ؟ مننه، زما دا نظر و. نورو ملګرو ته وخت ورکوي. مهرباني ابو عمر خپلواکه، یقیني نظر نه دي قربان سمه، ډېر ښه نظر دی ویلی. او بل دا متل یقیني چې خاص د دوی دپاره و چې اول سړی په شهادت ورسوي، له هغه بعد بیا دوی پوښتنه کوي چې ودرې دا طالب ده که څوک ده. طالب خو د نر غوندې میدان ته ورته راوتی ده. کاش دوی له طالب سره مقابله کړې وای، یا طالب سره دوی جنګ کړی وای. طالب سره چېرته هلته دوی بلکل زندې ورکلی نه شي. نو ملګرو الله یې سره شیر کوي، الله یې په مخ د سره وکړي چې دې غلامانو ته، دې بې وجدانو ته، دې بې ضمیرو خلکو ته ورسېږي. نو له موږ سره محترم سادات صاحبون ده. سادات صاحب مهرباني وکړه، دا د کندوز په باره کې ده، دا ماشومان او سیاسر چې په شهادت رسولي دي،
او لکه څرنګه چې ابو عمر خپلواک خبره وکړله چې اول یې په شهادت ورسئ له هغې بعد یې بیا دوی پوښتنه کوي دا د یوې ورځې نه دی 2 ورځې نه ده دا 20 کاله دی دا ظلم شروع کړی ده آیا تر څو پورې به دا ظلم کوي دا ولس به هر وخت داسې ویده وي کله د یو کور بمبار کله د بل کور بمبار محترمه مهرباني وکړه بسم الله الرحمن الرحیم ټولو لیدونکو ته او کوم د ګروپ ملګري چې کوم دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما غږ لرئ هو بالکل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورونو الله پاک دې شهیدان مغفرت کړي الله پاک دې وبخي ورونو عزیزانو زه یو خبره ورونو ته وکم او په جرأت او طاقت سره به وکم ورونو د الله غضب دی او د ملائکه غضب دی په دغه اشرف غنی او دغه په کابینه دی نازل شي د کوم وخت چې دغه نظامونه په افغانستان کې راغلي دي بغیر د بمبار نه بغیر د راکټ نه بغیر د تابوت نه موږ د دوی نه بل شی ونه لیدو موږ تاسو وګورو یوازې قندوز نه ده په قندوز کې پرون شپه شوې په لوګر کې په هلمند کې په د افغانستان په نقطه کې دوی بمبار کوي همدغه اشرف غنی ده همدغه امرالله صالح ده همدغه خالد عیاش ده اکثر کوم کسان چې په غټو پوستو کې په دولت کې کار کوي اکثریت عیاش خلک دي دوی د نه د مسلمانانو پروا ساتي نه د ماشومانو پروا ساتي بمبار دوی کوي جماعتونه دوی بمباروي مدرسې دوی په شهادت رسي قرآن شریفو ته دوی وراشي په کابل کې ماشومان دوی اختطاف کوي زنانه ته بې عزتي دوی رسوي ټول فجایع دوی کوي د دموکراسي تر چوکاټ لاندې که بم دموکراسي نو اشرف غنی او د اشرف غنی امرالله صالح او خالد دغه دموکراسي د خپل په کور خپل په بچانو باندې استفاده وکړي او غټ بم د خپل په بچانو باندې راخطا کړي که دغه دموکراسي دوی دغه بم او وژنو تابوت دموکراسي وایي دغه دموکراسي نه موږ بیزار یو دا دموکراسي دوی د دموکراسي تر چت لاندې مسلمانان انسانان ماشومان د یوه هفته ماشومان د 2 هفته ماشومان موږ په تاسې په دغه بمبارو کې ولیدل چې دوی په شهادت ورساوه یوازې په قندوز کې نه دی سوی دغه پرون شپه په قندوز کې سوی د هغه نه مخکې په بلخ کې شوی و د هغه نه مخکې زموږ ستاسې مندې خوندې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغې اواز چا وانه اورېده نو دا د یوه ورځې خبره نه ده که موږ ووایو چې دا دوی نه خطایي وشو دوی قصداً عمدن دا کار کوي که دوی مثلا طالبان سره یا امارت اسلامي سره مشکل لري هغه خو په ډګر کې ورته وتلي دي د افغانستان نه نیم اضافه ورنه نیولی لړ شي او ولسوالۍ دې ورنه د طالبان نه ونیسي ولې دوی قصداً عمدن ولس په شهادت رسي یوازې په قندوز کې نه ده شوی په لوګر کې میدان ښار کې غزني کې قلات و مقار کې هلمند و قندهار کې په بادغیس کې خو خلاصه د افغانستان په ګوټ کې دوی قصداً هم دغه کارونه دغه عملیاتونه کوي او خصوصا دوی د بشریت د انسانیت د اسلام دښمنان دي دوی راغلي دغه موږ د دموکراسي د بمو د مور سره مونږ نه پوهېږو که دوی فرض که بانه یې جوړه وه چې اسامه بن لادن اوس خو اسامه بن لادن هم نشته اوس دوی څه کوي دا هسې خبره ده افغانستان اشغال ده همدغه کوم د دوی کوم مزدوران چې په کابل کې دي او د دوی سره مخلصانه کار کوي دوی د خپل ځانونه د افغانستان نه بولي دوی خو زه یو تعداد پېژنم چې خپل په نوم افغانان دي او کډې امریکایي ودونه لري باور وکړئ د دوی د ودونو هره تنخواه 18,000 20,000 $25,000 د دوی تنخواهګانې دي په کابل کې نو دوی د پیسو دپاره ولس هم په شهادت رسوي اختطاف هم کوي مسجد هم ورانوي مدرسه هم ورانوي انتحاریم دوی کوي انفجاریم کوي بله ورځ خو مونږ تاسې په سترګو صفحات مجازي کې ولیده چې هغه وطندار د پنجشیر نه وویله چې ماته
25 میلیونه یا څومره کم او زیات پیسې راکوله چې علما په شهادت ورسوه. ټول علما همدغه دولت په شهادت رسولي. ټول مدرسې دوی اصلي د اسلام دښمنان دي. دوی د مسجد او د قرآن کریم سره ضد لري، ځکه قرآن کریم دوی ته وایي چې فحشا او زنا مه کوئ. نو دوی برعکس فحشا او زنا ته دوی حوج ورکوي، پیسې مصرفوي. عالم په شهادت رسوي، ولې یو بې ضمیره انسان چې انسانان ځوانان د لارې نه خطا کوي، هغه د کابل نه تر کانتینزاله پورې په ټانک کې بیایي. نو ورونو عزیزانو وخت ورکومه یوه خبره مې ورته کړه. سادات صاحب د یوې خبرې ته ډېره ښه اشاره وکړه. دا د محب الله موحب ښځه چې ده امریکنۍ ده، بالکل انګریزه ده، تر اوسه پورې ما نه ده راوړی. هغه هم کابل ته راغله، خپله وظیفه اجرا کوي. یعنې 26,000 د دې تنخوا ده، یعنې 26 لکه د میاشتې د دې تنخوا ده. او دا د امریکنۍ چې تر اوسه پورې بالکل د افغانستان هغه څه کوي چې تر اوسه لا ایمان نه ده راوړی، کلمه یې نه ده ویلې. هغه هم په افغانستان په حکومت کې وظیفه اجرا کوي. همدغسې اکثریت په دولت کې هغه مامورین دي چې نه یې پلار معلوم ده نه یې مور معلومه ده. نو دغسې دا یو دوه او پنځه یې مونږ تاسې ته معلومه دي. شاید داسې کسان ډېرې په افغانستان کې چې دغه حکومت چې جوړ حکومت خو نه ده، همدغه شرکت یا دغه فیرمه چې جوړه ده همدغسې خشخورۍ باندې جوړه ده. په ټولو مهمو پوستو کې هغه انسانان په قدرت کې دي چې هغه نه خپل ناموس پیژني نه د بل چا ناموس پیژني. دا مونږ څه وخته مخکې په د صفحات مجازي کې ولیده چې د خالد په نوم باندې چې وایي سر بې وهم سنګر بې نیسم، خو نه سنګر ونیوی او ډېر ولسوالیګانې هم د لاسه ورکړې. تاسې وګورئ د هغه وکیل سره چې پارلمان کې ده، د دوی څه قصې په صفحات مجازي کې راونه وتله. باور وکړه زما سره عکسونه شته، اوس د وکیل پارلمان دی او ښه غاټه لونګۍ هم وایي. باور وکړه د ده نه چې خپل ناموس سره کښېني چای وچکي، د بل چا ناموس سره ناسته ده چای چکي. نو ورونو اکثریت یو تعداد دی، اکثریت دوی همدغسې فاسقانو سره راټول کړي، یو نظام یې جوړ کړی. نو د دغه نظام د ورانولو دپاره که په فیسبوک کېږي او که په چپلاکه کېږي، د هغه د ورانۍ دپاره هر ورور چې کوشش وکړي په هغه کې اجر او ثواب ده. نو که بل ورور ته وخت ورکوئ که زه نور وخت لرم. مهرباني سادات صاحب له موږ سره اوسه، ځمه د هلته له موږ سره اوسه. د نورو ملګرو ته به 3 دقیقې ټیم ورکړو، ملګري زیات دي، انشاءالله تا ته به بیا وخت درکړو. نو ملګرو لایف د سره شیر کړئ په مخ باندې دغه ظلم دغه ظالمانو پر دلو څوکو په اتفاق باندې، یعنې چې په هره مبارزه کې چې موږ تاسې اتفاق نه وکړو، موږ تاسې لاس په لاس نه سو، غاړه په غاړه نه سو، دا خلک موږ تاسې شهیدان کوي، قسم په خدای داسې نسل کشیم کوي. نو تاسې مهرباني وکړئ لایف د سره شیر کړئ. زه به اوس وخت ورکړم حقیقت ویل مهرباني وکړه، خپل نظر سره شریکه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو لیدونکو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. موضوع په منظور سبډین راخیستې ده یا موضوع په کندوز باندې. کندوز کې نن بمبار کړی د مظلومو په جنازې ته راغلي وو، شهیدان یې ښخول، هغه یې ښخ کړي، بېرته تلله. د زنانه په شمولیت باندې ماشومان یې په شهادت رسولي دي، په دې باندې راغلي. دا خو ډېره ښه موضوع راخیستې ده. لکه څنګه وایي درد یې ډېر خطرناکه ده او خبرې هم سړی بیخي له سړي نه لاره ورکه کړي، سړی څه ووایي. نو زه خو دا وایم چې دو غلامانو ته دې دنیا ته یو ورې راغلي یاستو او یو ورې ځو، پوه شوې. ما خبرې به ډېرې اوږدې کېږي نه، خو خالي یو شی زه درښیم دلته، خالي دغه ویډیو خالي زه ان کومه، خالي وګوره. په خدای دې یقین کېږي ما دومره خوا بده شوله، مال دا زمونږ وطن ده، مونږ وایو چې دا زمونږ ملي اردوګان دي، پوه شوې. په خدای دا ویډیو ما وکتله، دا اوس زه درته ښیم یوه دقیقه وبخښه، ستا وخت ډېر نه نیسم، مهرباني به دي. ما ته پته شته چې تاسې موضوع په بل شي راخیستې ده، خو مهرباني به لږ وخت راکړه. مهرباني وکړه پلیز مهرباني به دي.
دا د وروس اګۍ دي دا باید ټولې ختمې سي. دا که هر سړی پیدري چې وایي دا زموږ وطن جوړوي، دا په ژوند کې هم زموږ وطن نه جوړوي. دا هغه د امریکایانو بچیان دي چې خالي په افغانانو باندې وژنې وکړي، افغانان ووژني، بې ګناه خلک ووژني. دا به هېڅکله وطن کې نه امن راولي او نه به ورغله وطن جوړ کړي. دا ویډیو د زه درښیم ښه. دا ویډیو دا زمونږ ملي اردو چې وایي، دوی وایي زه د ملي اردو نه وایم، دلته دوی ته حرامیان وایم. د دو که مور پښتنه ده نه پلار پښتون ده، دا مادر خطا خلک دي. ګوره چې یو سړی یو انسان ونیسي، یو ظالم مثلا دوی خو ته وایي ظالم ده، پوه شوې. یو انسان چې ونیو مثلا تا ته ضرور نشته چې ته باندې عمل ته محکمه صادره کړي. حکومت به تحقیقات باید وسي ورغله چې مجرم ده باید ورغله محکمه سي. څه مشکل ده؟ دوی هلته موټر کې راونیسي او په سر او په پښو یې وهي چې ورغله دا زمونږ وطن ورانوي. دا کوي. زه وایم یاره د ما نورې خبرې نه، دا ویډیو ما وکړه ډېر درد وکړه. په خدای چې زه وایم موږ وایو چې افغانان یاستو، موږ ملي اردو لرو. موږ ملي اردو نه لرو، موږ وحشي حیوانات لرو. وحشي حیوانات خو بیا هم ښه دي ورغله، هغه وطن کې خو ګرځي، هغه وطن خو پې ښه ښکاري. دا دومره ظالمه دومره بې ضمیره افغانان دي، دومره بې ضمیره اردو ده چې دا د نورو خلکو دپاره هر څه کوي، خپل وطنوال وژني بې ګناه. زه خو وایم هغو خلکو ته وایم چې دوی ته یوه دقیقه نه ده، یوه دقیقه وخت هم مه ورکوئ. دا داسې ووژنئ چې د موچي په تار دغه باید ووژل سي، چې یو مظلوم ونیول سي چې دوی وایي چې دا مجروم ده، محکمې ته باید وړاندې کړي، باید جیل ته یې واچوي، نه چې په ډاکسنه کې رانیسي ورغله او بې ګناه سړی وهې ټکوي. دوی محکمه نه لري، دوی حق و حقوق نشي ویلی. نو دا ما ټول طالبانو چارواکو ته دا اعلان ده، دوی سره هغه چلنج کوئ چې دوی چې تاریخ دوی ته یاد وساتي چې موږ سره داسې چلند شوی او موږ سره دا کار دوی کړی و چې دا بیا په ژوند کې په دو ملتوالو په افغانانو باندې ظلم ونه کړي. دوی ظلم کوي. دوی عبدالله محترمه دغه یوې خبرې ته د ډېره ښه اشاره وکړه. دوی محکمه خو څه کوي چې دوی هغه یو شپون یې نیولی، هغه ورته چې دلته میرمه راوستې وه شپون، یعنې دی و طرف ته ودروئ، مرمیو باندې په پیکاو باندې ولي بیا برسیره کې خیزي، بل کس ژوندی په ډاټسنه پورې وتړي چې کوي. نو دغه د دوی د صرف دا ظلم نه ده، د دوی دومره ظلمونه دي چې اول خو دې چې محکمې ته بوځي، جیل ته دې بوځي، جیل دې نه یې معلوم، محکمه دې نه یې معلوم. که دې پیسې ورکړلې او ښه ډالر دې ورکړو نو وروره چانس یې شته چې خلاص یې، او که دې ډالر نه و او غریب یې نور که په هر جرم کې تللی یې بس ولاړې، بیا دې پوښتنې څوک نشته. مهرباني عمر وروره زه هغو په افغانستان کې چې هغه خلک وایي چې زمونږ ملت سره ظلم کېږي هغه کېږي، او څوک چې په دې چارواکو کې ناست په دې حکومت کې ناست دي، که عالم ده، زه دغه نه وایم چې عالمه ستا د خوله ګونګی سي، الله تعالی دې هغه مرض در باندې راولي چې درد یې دوا دې نه پکېږي، چې ته په پارلمان کې ناست او دا ویډیوګانې وینې چې ملت سره کوم ظلم کېږي او ته وایې چې زه عالم یم. ستا نه به زه وایم ستا له علم نه به هغه سپی بهتره وي. لعنت دې ستا په دا علم سي چې تا علم کړی ده، بیا په سټیج باندې جګېږي چې زمونږ وطن ملي اردو زمونږ وطن ساتي. کوم وطن ساتي؟ وطن خو هغه خلک ساتي، مونږ خو په دغه ملک کې اوسېږو. والله په بیله چې یو مجرم ونیسي، لاس یې ولچک ور واچي، حکومت پوسه محکمه پوسه کوي، وژني یې نه کوي، دار ته جګې کوي، هر څه کوي، هغه چل ورسره کوي. موږ چې بیا وایو چې موږ ملي اردو داسې ده واسطه ملي اردو مه وژنئ، ملي اردو سره ظلم مه کوئ، په خدای چې طالبان چې ونیسي ملي اردو سره دومره ښه سلوک وکړي، دومره انساني سلوک وکړي. دوی حیوانات ته خو اسلام نه ده معلوم، دوی ته خو دین نه ده معلوم، دوی خو د روسانو هګۍ دي، دوی خو د کفارو سپي دي، دوی ته خو دین نه ده معلوم. سړي ته چې دین نه یې معلوم د هغه نه ته کومه توقع کوې؟ دو سره باید داسې چلنج وکړي چې بیخي معاف یې نه کړي. هغه عالم یم چې نیوه باید په دغه ککره یې وولي. د دوی عالمان دروغجن دي، د دوی هغه کوم علم چې کړی ده د پیسو دپاره کړی ده. زه خو هغو علما ټولو باندې خدای دې داسې عذاب په دغو راولي چې دوی سترګې په حق پټوي او دوی علم شته په خاطر د 5 ورځو د پیسو چې عیش و نوش وکړي چې ښځو سره ناست یو خیزه کې او جېګه کې وایي چې موږ وطن کې امن راسي. کوم امن و ظالمه؟
او عالم عامي خو پته نشته عامي ته خو معلومات نشته هغه خو دین نه لري دا هغه وایم زه خو مولا نه یم ته خو عالم خدای دې سرطان کا خدای دې در بدر کا تلس کاله وجل کیږي ملت وجل کیږي بے ګناه وجنی ویل دا طالب دا الله دا مولا دا منګه چاته الله سونی شو چاته ورسو په اطراف کې ملاس جګور ولا وير بکای دا وجنی دي خلک چې په ډار کې چولې دي مرګ یا وری مرګ دا یا وری راغلی استو یا وری بزو دا ژوند به تر کله د ستیرو کوم خپلت باندې ویدی استو زه وایم چې چارواکو هر انسان هم کاوه لا اله الا الله محمد رسول الله دوی چې زبې دوګانی وینم زه وایم یاره موږ به ورته مسلمانان نه ښکارو موږ به پنجابیان ورته ښکارو اتمه موږ د دې وطن بچی نه یاستو آیا چې موږ پنجابیان یاستو تاسو د ښځو پرتګونه اغوندئ چې پنجابیان راځيان په کاپیسا او په وردګو په مزار او په لغمان او په نور ولایاتو کې وخت تیری ولې تا د ښځې پرتګه اغوسته ده تا د ښځې ټکرای اچولی ده تا کې غیرت نشته چې دی درځي خو نه ته غلام یې ته بې غیرته ته خرڅ شوی د 15,000 د 10,000 افغانۍ په خاطر ته دې ولاکه په خپله مینا ولاړ یې ته دې ولاکه په خپله خور باندې ودرېږې ولاکه په هېچا باندې سرپه وږې د پیسو په منځ کې چې سړي ویلې یا وطن یا کفن هغه خر له دنیا تېر سته څوک چې وایي چې د الله او د رسول دپاره هغه به همیشه کامیابه وي هغه به همیشه به د هغوی سره د الله نصرت وي یا وطن که کوم عالم ویلې چې یا وطن یا کفن دی به د الله حضور ته واسي دی به لکه سپي غوندې هم دغو کفارو سره یو ځای ګرځي هر وخت دعا کولې علما په جوماتو کې قاریان په مدرسو کې مجاهدینو ته دعا کوي تاسې ذلیلو تاسو مرتدو ته هېڅوک هم دعا نه کوي ماشومان هم دسکه پتنګ دي کونډې هم دسکه پتنګ دي بوډان هم دسکه پتنګ دي وړانده خلک هم دسکه پتنګ دي مرغان هم دسکه پتنګ دي خدای هم ذلیل خدای انشاءالله وخت هم ډېر لږ کم پاتې ده یا به یوه میاشت یا دوه میاشتې تاسې به لکه سپي غوندې همداسې مردارېږي او څوک هم جنازه نه کوي جزاک الله خیر جزاک الله الله دې راته خوشحاله او کامیابه لره پوهېږو وروره چې په زړه کې د درد د وطن لپاره ځورېږي زړه کې د درد د وروره خپل ولس لپاره خپل وطندار لپاره د خپل مؤمنان لپاره الله دې راته خوشحاله او کامیاب لره دا نور ورونو سره مونږ در سره مننه یاره دا ویډیو ما وکړه دومره مې خوا بده سوه ښار ده چې یو څه دا جنګ خو ګوړې نه ویشت یو مجرم چې ونیوه ضرور نه ده چې ته په قنداغو په پښو وهې آیا ته مسلمان ځان ته وایې زه خو دې سړي ته مسلمان نه وایم په هغه عالم د نالتي هغه عالم د خدای خر له دنیا تېرږي چې د ده جنازه کې درېږي او وایي چې جنازه یې وکړه د ده له هغه قبر لا په هدیره کې پرې نه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورونو 240 کسان یاستئ آیا په کندوز کې چې کوم یو کسان په شهادت رسېدلي دي زنانه او چې زموږ ستاسو په مسلمانۍ کې موږ تاسو کلمه باندې یو بل ته ورور ویلی شو خور ویلی شو که نه هغه زموږ ستاسو خویندې دي ماشومان دي چې کوم یو په شهادت رسېدلي دي دغه 280 کسان ګوري دغه ګوته چې ورکړي ورته شعر کوي دغه 280 نه هم زرو ته خبره رسېږي او دغه زر کسان چې دلته شي او دغه خبر یو بل سره چې شریکو کنه یو انتفاق یو اتحاد پیدا کیږي د ایمان یو جذبه پیدا کیږي خو چې تاسو ویده کیږئ وخت مونږ درته څلور ساعته مونږ وخت وباسو چینل هم زه راوباسم وروره هر څه تاسو یو شیر کول نه کیږي دا پښتنه به تاسو نه ورځ په معاشر باندې کیږي انشاءالله تعالی ځکه چې ضمیرونه هم راویښ کړي ورونو مسجد الاقصی د نه ونیوله اولینه قبله دویمه قبله یې نه پاتې ده په دې باندې به هم در باندې ابله وکړي مسلمانه د غفلت په خوب باندې ویده یې ښه مسلمانان دې په شهادت رسېږي د غفلت په خوب کې ویده یې او بیا مې یو ضروري اعلان کوم چې کوم یو کسان په لندن کې اوسېږي سبا 1 بجې د نیولې تر 3 بجو پورې د امریکا د سفارتخانې نه بیرون په لندن پایتخت کې د امریکا په خلاف او د اسرائیل په خلاف باندې د مسجد الاقصی لپاره مظاهرې کېږي سبا ته هر ورځ چې په لندن کې اوسېږي هلته لاړ شي او په لیډز کې چې کوم یو دا چې کوم یو چېرته موږ اوسېږو ویسټ یارکشیر کې سبا د 1 نه نیولې تر 3 پورې همچنان همدلته د امریکا په خلاف باندې او د اسرائیل په خلاف باندې موږ هم دلته جلوس وباسو نو هر ورور کولی شي که څوک لیست ته نږدې لیست ته راشي که څوک لندن کې لندن ته راشي نو دغه سبا ډېره غټه مظاهره ده په انګلستان کې هر چېرته کولی شئ لایف هم شیر کوي موږ به خپله د لمبر خو د محمد علي و ته خالد ورور ته ورکړه دا بل ته محمد علي وروره مهرباني وکړه مننه خواجه صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تا ته ټولو مېلمنو ته سلامونه
الله دې وکړي چې روغ جوړ یې راته. نو واقعیت والله چې ډېره دردناکه واقعه ده. الله تعالی دې د شهیدانو د شهادت قبول وګرځي. الله تعالی دې د دوی کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. الله تعالی دې دغه ظالمان تباه او برباد کړي چې دغه زموږ پر وطن کې راغلي دي. واقعیت چې دغه یو وار نه ده، دا څوم وار ده چې دوی دغسې یو کارونه کوي. لکه څنګه ما تاسو ته پرون شپه ویلي په لوګر کې هم داسې ډېر بد حالات بمبار یې کول، پیرونه یې کول. نو تر اوسه لا حالات نه دي معلوم، ځکه چې هغه چې ته ما ټلیفونونه وکړه ټلیفون کار نه کوي، چې هلته بیا څه وحشت کړي. نو الله تعالی دې دغه ظالمان تباه او برباده کړي. دا د افغانستان خلک چې دا سوچ کوي چې دا حکومت ده یا دا حکومت به موږ ته ملک جوړ کړي، دا موږ ته سړکونه جوړوي، موږ ته پلونه جوړوي، خو دا یوه غلطه خبره ده. دا په واقعیت یوه پروژه ده، دا د سرمایه ګذاري حکومت ده. دا د هېڅ وخت توقع مه کوئ چې دا به تاسو ته افغانستان جوړ کړي. دا هغه خلک دي، دا هغه قاتلان دي نن ورځ پر افغانستان کې ناست دي چې 40 کاله ده 50 کاله زموږ افغانان په دغه رقم پر شهادت رسوي. نن ورځ پوه شئ دا هغه قاتلان پر دغه چوکیو باندې ناست دي. هغه نن ورځ بیا دغه حکومت کوي او دغه هغه کوي. د افغانستان خلک د دغه په مقابل کې چوپ ناست دي. ورته نه پوهېږم هغوی پوهېږي نه پوهېږي ولې کوي. تاسو د افغانستان په دغه غټ دغه لوړپوړي چارواکي چې دي له هغه غټو چوکیو باندې چې ناست دي، تاسو د دغو تعقیب وکړئ. پوه شئ په دغه کې یو هم د سړي زوی نشته. دا ټول هغه قاتلان دي چې دغه 30 کاله 40 کاله مخکې خلک یې پوه شئ جنګولي او د هغه وجنګولو سره پوه شئ بیا په خپلو کې سره د لښکرګاه یم. د لښکرګاه کې دغه تقریبا 10 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې زه د اوبو څنګ ته دلته ریاست خاص چې و هغه ډېر انسانانو چې په شهادت رسوه، زه دلته یو څو کاله اوسېدلی یم. 18 کاله در مخه دغه امریکایان راغلي وو، ظاهرشاه دې خدای وبخښي، د هغه د امر باندې راغلي وو. د امریکایانو دغه کجکي ډام یې راته جوړ کړي. مستعدونه اوس